صلاة تسبیح د تسبیح لمونځ. په احادیثو کې د دې مونځ ډېر فضایل راغلي دي. ځینې احادیثو کې راغلي دي چې الله تعالی جل جلاله په دې مونځ سره مخکینی او وروستني نوي او زاړه په هیر او په خس سره واړه او لوی پټ او ښکارا ټول ګناهونه معاف کوي. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل خپل تر حضرت عباس رضی الله عنه ته وفرمایل چې که وس د کیږي نو هره ورځ دا مونځ کوه، او که داسې نشي کولی نو هره میاشت کې یو ځل کوه، او که دا هم نشي کولی نو په کال کې یو ځل کوه، او که دا هم نشي کولی نو بیا یې په ټول عمر کې یو ځل ادا کړه. د صلات تسبیح لمانځه طریقه. د دې لمونځ طریقه دا ده چې د 4 رکعاتو نفلو نیت به وتړئ، بیا به سبحانک اللهم تر اخره پورې د هغې څخه وروسته به اعوذ بالله او بسم الله ووایئ، او مخکې له دې چې سورة الفاتحه شروع کړئ نو دا دعا به 15 ځلې ووایئ: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. د هغې څخه وروسته به بیا سورة الفاتحه شروع کړئ. د سورة الفاتحې څخه وروسته به سورة الاخلاص او یا یو بل سورت ووایئ. بیا به مخکې له دې چې رکوع ته لاړ شي، یعنې په ولاړه باندې به دغه دعا لس ځل بیا ووایئ. د هغې څخه وروسته به بیا رکوع ته لاړ شي او په رکوع کې به د سبحان ربي العظیم 3 ځلې ویل نه پس 10 ځلې دغه تسبیحات بیا ووایئ. او بیا چې د رکوع نه اوچت شي نو د سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد نه پس به په ولاړه 10 ځلې دغه دعا بیا ووایئ. بیا به په سجده کې 10 ځلې ووایئ. بیا به د دواړو سجدو په منځ کې په ناسته 10 ځلې دا دعا ووایئ. بیا به په دویمه سجده کې 10 ځلې دا دعا ووایئ. بیا به دویم رکعت ته جګ شئ او مخکې له الحمد د شروع کولو څخه به بیا هم 15 ځلې دا دعا ووایئ، چې دا مجموعاً په هر رکعت کې 15 ځلې کېږي. نو دغه 3 وړه نور رکعتونه یې هم په همدې طریقه سره کېږي، چې مجموعاً په 4 رکعتونو کې حساب شمېر 300 ځلې پوره کېږي. همدغه راز دا مونځ د مکروه وخت نه بغیر هر وخت کې کولی شي، لیکن بهتره دا ده چې د ماسپښین د مانځه نه وړاندې وکړی شي او د جمعې په ورځ د جمعې د مانځه نه مخکې وکړی شي. والله اعلم.